واجی وراشه چې یو بل هم خبر کوم سو کراچۍ کې اوس سیاسي پارټیان چې کمیټې را پاسېدلي او د پښتنو کم دکانونه او بزنس کې چالته پښتانه ډېر غټ ژوند کوي لکه ډېر غټ پښتانه دلته ژوند کوي هغې را پاسې چې تاسو بدلته کې نور نه پاتې کېږي نور ژوند بدلته نه کوي تاسو کوم کاروبارونه هغه هر څه ولا بند کړل او پښتنو ته وایي چې تاسو بدلته نه پاتې کېږي ولې دا پاکستان صرف د سند والا دی د سند خلکو تاسو پر فیسبوک باندې دا ویډیو ګوره بار بار راځي بابا سره ډېر غټ ظلم کړی دی حقیقت هم دا دی دا څه وجې والد او امیر صاحب غړ غړګیره تاسو پر فیسبوک باندې وینئ سیاسي پارټیان را پاسېدلي دي او هم دغه کوي چې تاسو پښتنو ته وایي چې تاسو به دلته نه پاتې تاسو خپل خیبر پښتونخوا ته ځئ ولې د پاکستان یوازې دی دوی دي پاکستان یو قوم پاکستان په ازادۍ کې د پښتون وینه استعمال شوې ده د پښتون چې څومره دغه کې دغه مرزبه आवाज اوچتون کو ما په څوک را دی بدی وای که څوک کیمرا وای تا دا څه شروع کړی پلان کې او ډنګري پرېږدا زبه چې د پښتون لپاره आवाज اوچتوم او د حقیقت نم خبر کم چې لګا سیاسي پارټیان دي نو اوس نه شو دلته کوم د دنیا سندیان او د پنجابیان دغه پاتې کېږي نو موږ اوس را پاسو نه هغه به موږ او هغه به کاروبارونه بندو موږ باغې شړو دلته نه پښتون ملمدوس خلک دی د ملمد دومره خیال خپل سر په ورکی د پښتون دا پاکستان صرف د دوی دی بس نه شو ویل یار پښتنو بس حقیقت نه مې خبرولې دا وړه شانتي ویډیو و تاسو ته مې کېښوده او یو ریکوست درته زما چې زما یوټیوب چینل ته ورشئ او سبسکرایب کړئ ستاسو به یو جهان مننه د بلې ویډیو پر د ځان ډېر خیال ساتئ مال اجازت راکړئ مننه